د هلمند د لوړو زده کړو مؤسسې له یوې نیمې لسیزې انتظار وروسته پوهنتون ته ارتقا وکړه. هلمند نن یو ځل بیا د یوې بلې د پرمختګ د ناستې کوربه و. هغه ناسته چې هلمندوالې له کلونو راهیسې په انتظار وه. نن پنجشنبه د جوزا یا غبرګولي د میاشتې 11 په هلمند پوهنتون کې د یاد ولایت د لوړو زده کړو دولتي مؤسسې و پوهنتون ته د ارتقا کېدلو په مناسبت په جوړه سوې غونډه کې د ګڼ شمېر دولتي ادارو استازیو د پوهنتون ښوونکو او محصلینو ګډون درلود. د هلمند د لوړو زده کړو مؤسسه چې په 1480 کال کې تاسیس او په 1480 کال کې په فعالیت پیل وکړ، قریب یوه نیمه لسیزه وروسته یې و پوهنتون ته ارتقا وکړه. یاد پوهنتون اوس مهال د 6 پوهنځیو په لرلو سره شاوخوا 2000 تنه محصلین لري. په هلمند پوهنتون کې د لوړو زده کړو وزارت استازي د سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل په هلمند کې د لوړو زده کړو دولتي مؤسسه داسې مهال و پوهنتون ته ارتقا کوي چې وروسته له ډېرې مودې او د پوهنتون د رهبرۍ له زیاتو هڅو یې په مسلسل ډول مرکز ته د پوهنتون د ارتقا غوښتنه کول چې بالاخره یې دا غوښتنه ومنل سوه. نو موږ په دې برخه کې پرله پسې هڅې وکړلې د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ سره مو په دې برخه کې بار لیدنې او ملاقاتونه وکړل تر څو د هلمند لوړو زده کړو مؤسسه پوهنتون ته ارتقا وکړي. نو بالاخره هغه شرایط چې د دوی لخوا څخه په وروستیو کې وضع شوي وه، مثلا د علمي مجله د هغې تاسیس هم وشو په هلمند پوهنتون کې. همدارنګه موږ کتابتون په هغسې معیاري نه و چې مثلا لکه څنګه چې اصول وه. کتابتون لپاره هم شاوخوا 5 میلیونه افغانۍ باندې کتابتون جوړ کړي. دغرنګه د ماسټرۍ برنامې دوی موږ ته په اصولو کې او شرایطو کې یادولې، او نو ماسټرۍ په برخه کې مو تخصصات ریاست د هلمند لپاره ایجاد شوی دی چې په 5 برخو کې به ماسټرۍ ولري. په یاده غونډه کې د هلمند ولایت مقام استازي هم په خپله وینا کې ډاډ څرګند کړ چې د هلمند ولایت مقام او رهبري به همیشه د دغه پوهنتون سره همغږې وي او تل به یې ملاتړ کوي. دې ته چې څونه وده ورکول کېږي، دې ته چې څونه پراختیا ورکول کېږي، او دې ته چې نور څونه خدمت کول کېږي، په مجموع کې د علم کور ته چې نور څونه پرمختګ ورکول کېږي، د ولایت مقام یې پوره همکار او پوره ملاتړی دی. تاسو ډاډمن اوسئ چې د ولایت مقام په وس او اختیار کې چې کوم څه وشي هغه به ستاسو څخه ونه سپموي. بل خوا بیا په هلمند کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي خوښ یو چې په یوه داسې غونډه کې ګډون لرو چې د هلمند د لوړو زده کړو په برخه کې یو اوچت ګام پورته کړی دی. دوی زیاته کړله چې موږ همیشه له هلمند پوهنتون سره همکار پاتې سوي یو او د لا همکارۍ ډاډ یې ورکړ. اوس له نیکه مرغه موږ په خپل هلمند ولایت کې په لښکرګاه کې د هلمند پوهنتون لرو. زه خو وایم چې دغه زما دپاره یو ډېر ستر ارمان. ورته مهال دیني عالمان هم وایي هلمند پوهنتون ته به اوس د یو خپلواک پوهنتون په توګه سهمیه ورکول کېږي او په خبره یې ښوونیز مرکزونه چې په راس کې پوهنتون او مدرسه قرار لري د یو هیواد لپاره داسې مثال لري لکه په بدن کې پښتورګي. چې زموږ او ستاسې پوهنتون چې پخوا مؤسسه وه، اوس الله رب العالمین د ملک په سطح باندې هغه ویاړ ورکړي چې الله ذل جلال خپل ځان ته سر ورکړي او الله پاک رب العالمین ځان ته اختیار ورکړي او د بل د کنیکټ کولو کنیکشن څخه ووتي او مستقل اواز به لري، مستقل اجنډا به لري او مستقل ځان ته خپل اختیارات لري. باید وویل سي چې په بست زون کې له کندهار راوروسته هلمند یوازینی پوهنتون دی چې د دغه زون له 5 نورو سیالانو څخه مخکې و پوهنتون ته ارتقا وکړل او د لوړو زده کړو له وزارت سره په خپلواک ډول د پوهنتون په توګه وشمیرل سو. عبدالبایس وحیدي، سکون راډیو.